او د خپل زوی په واده کې د بې شمېره ډزې وکړې د خپل زوی په واده کې د بې شمېره ډزې وکړې کوه د چا خبره ملا جانه غریبي ډېره مننه د خپل زوی په واده کې د بې شمېره ډزې وکړې کوه د چا خبره ملا جانه غریبي او په ګرانه جوړه شوې دا کوټه را ګزار نه کې په ګرانه جوړه شوې دا کوټه را گزار نه کې لږ روشه زمونږ ډېره د باران غریبي په ګرانه جوړه شوې دا کوټه را گزار نه کې لږ روشه زمونږ ډېره ده باران غریبي د تاریخ کتاب مې پروت دی که یې ګورې د تاریخ کتاب مې پروت دی که یې ګورې زه افغان یم زما وینه پښتنه ده د پنجاب په تورنګړو یې خرڅه نه کي دا جنۍ ګورې نازبینه پښتنه ډېره مننه د تاریخ کتاب مې پروت دی که یې ګورې زه افغان یم زما وینه پښتنه ده د پنجاب په تورنګړو یې خرڅه نه کي دا جنۍ ګورې نازبینه پښتنه ده یو سړي ته بې وادې یم ښه نه یم یو سړي ته بې وادې یم ښه نه یم نن ملګرو بې مزې یم ښه نه یم ښه پرون خو ستا نه لرې وم ښه نه ومه ښه پرون خو ستا نه لرې وم ښه نه ومه نن خو ستا سره نږدې یم ښه نه یم سلامونه نیک هیلې احترامات ګلالو ملګرو زه یم ستاسو ورور حسین تنها هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله به ملګرو نن راغلي یو ګاډ منارې ته د لقمان ګلزار صاحب سره غوښتل مې چې د لقمان ګلزار صاحب نه ستاسو دپاره ښکلي خوندور شعرونه ریکارډ کړم د ټول نه وړاندې لقمان ګلزار صاحب زه ستاسو ډېرې زیاتې شکریا ادا کوم چې په دومره مصروفیاتو کې موږ ته ټایم راکړو ډېره مهرباني ډېره شکریه او تاسو هر کله راځئ موږ به درته هر کله ټایم درکوو که خیر انشاءالله ډېره مننه لقمان ګلزار صاحب غواړم چې تاسو نه یو څو پوښتنې وکړم تاسو لاول داسې وکړئ چې زموږ د مینوالو سره خپله پېژنګلو وکړئ چې تاسو څه مصروفیات لرئ د کوم ځای اوسېدونکي یئ ډېره مهرباني زما نوم چې دن لقمان ولی ګلزار دی د 2011 نه زه په پښتو ادب کې غزل لیکم د ګاډ کلي ګاډ منارې صوابۍ کې مې د ګاډ منارې سره تعلق دی او مصروفیات بس دا دي اوس مې تقریبا 2 کاله مخکې مې لسم کړی دی اوس چې دی نو بهر هیواد ته مې د تلو چې دی بندوبست جوړ کړی دی نو بس کیدای شي لاړ شم ډېره زیاته مننه دا راته ووایئ چې کوم خلکو سره ناستې پاستې کوئ کوم غونډو سره استادان مو څوک دي زما د شاعرۍ چې دی نو استاز نشته او زما چې دی نو ټول مشرانو ملنګ جان ملنګ صاحب سره زموږ ناسته کېږي مراد یوسفزي دی سردار علي سردار صاحب سره دی ټولو سره زموږ چې دی نو مرغوزار ادبي پښتو ثقافتي جرګې سره چې دی نو تعلق لرم د هغې یو وګړی یم او زموږ هم چې دی نو تقریبا دوره وخت نه کېږي دا جرګه هم جوړه کړې ده خو بس پکې ښه شاعران دي او بس د هغې نه زده کړه کوو بس خپل کام چې دی نو په شعرونو کې رانغاړو خپل کام ډېره زیاته ښه دا راته ووایئ چې ستاسو خو ډېر ښکلي ښکلي کلامونه دي ډېر ښو سندرغاړو ویلي دي موږ چې کوم ستاسو شعرونه واورېد هغه هم ډېر خوندور دي ستاسو کتاب ته څه خیال یا تر دې دمه ستاسو کتاب شته یا نشته یا که نه نو ستاسو خیال ورته څه دی نو ما خو لا د کتاب باره کې دومره سوچ نه دی کړی خو اوس راته خلک وایي چې یاره ته به مونږ د کتاب پسې سوره کاړې نو بس کتاب چې دی نو ما سره مواد لا لږ کم دي نو بس چې دا برابر شي که خیر انشاءالله تعالی خیال مې دا شته چې پښتو ادب له یو کتاب ورکړم ډېرې زیاته مننه موږ ټول ورته سترګې په لار یو بل یو پوښتنه درنه کوم چې کتاب نوم به ستاسو څه نو زما د کتاب نوم چې دی نو زما یو غزل دی تقریبا د هغې غزل چې کوم دی نو هغه د خلکو ډېر خوښ کړی و خوب مې د لیدلی خو تعبیر راله په کار دی نو زه وایم چې زما د کتاب نوم چې دی نو تعبیر راله په کار دی که نه نو زه وایم چې په دې نوم باندې زما کتاب راشي ډېره ښه د سترګې په لار یې وته که دا راته ووایي ستاسو کلامونه کومو سندرغاړو ویلي دي نو زما کلامونه چې دی نو ګډو وډو ویلي دي داسې ځای په ځای باندې زموږ د کلي بلال بای دی یوسف بای دی داسې چې دی نو بهر چې کوم کفایت شاه باچا د خدای وبخښي اوس زما یو کلام یې اخیستی و نو وفات چې د هغې نه مخکې هغې چې دی نو دومره راته پته ده چې طرز مرز یې وله جوړ کړی خو ویې نه وې پاتې شتې نه ډېرې زیاته مننه لقمان ګلزار صاحب غواړم چې زموږ د مینوالو سره خپل خوندور شعرونه کلامونه هر څه چې تاسو انتخاب کړي چې شریک کوي ورسره دا میک تاسو ته په حواله کوم ښه د غزل نه مخکې یو 3 شعرونه وایم چې جی که دې نه وې تورې زلفې رخسار داسې که دې نه وې تورې زلفې رخسار داسې په والله که در پسې وې بیمار داسې مننه او ته د خپلو سترګو جام کې شراب راکه د ساقي په جام کې نشته خمار داسې
ډېر ښه ډېر ډېره بیا ووایه بیا ووایه. ته د خپلو سترګو جام کې شراب راکا د ساقي په جام کې نشته خمار داسې چې شرابو له په خیر ټولۍ لمه یو ماشوم له د خدای ورنه کې پلار داسې. هاي 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 بیا ووایه بیا ډېره ووایه. مننه چې شرابو له په خیر ټولۍ لمه یو ماشوم له د خدای ورنه کې پلار داسې او چې جوړه وي د یو بل سره لقمانه خوند کوي د دوو مینو مزار داسې. ډېر ښه ډېر مزدار ډېر ښه. او دا غزل دی چې زما د پاکې خاورې غلم رمه زما د پاکې خاورې غلم رمه توره پښتون یم بې اجلم رمه او دلته غذاب کې هلته هم عذاب دی نو زه ګناهګار یم نو سلم رمه. ډېره مننه. دلته غذاب کې هلته هم عذاب دی زه ګناهګار یم نو سلم رمه او پښتون یم ماته د شتګر مه وایه زه بل بچ کوم او په خپله مرمه. پښتون یم ماته د شتګر مه وایه زه بل بچ کوم او په خپله مرمه. او دا شعر د تاسو ته ډالۍ چې بولي مې شوې ده په واړه وجود سودا د تلې یم په تله مرمه. ډېره مننه. ډېر مزیدار. بولي مې شوې ده په واړه وجود سودا د تلې یم په تله مرمه. او لالا ته دا شعر ډالۍ چې په ذات مې نوم د ګستاخیو لګئ په ذات مې نوم د ګستاخیو لګئ چې د اغیار د لاسو کلم رمه. ډېر ښه ډېر مزیدار. ډېره مننه. په ذات مې نوم د ګستاخیو لګئ چې د اغیار د لاسو کلم رمه او راویښ چې نشئ تل اوده اوسېږئ راویښ چې نشئ تل اوده اوسېږئ زما واکدار زما تلم رمه. ډېره مننه. بیا ووایه بیا. راویښ چې نشئ تل اوده اوسېږئ زما واکدار زما تلم رمه او لقمانه دې مین زړګي د لاسه په ټوله ورځ کې سو ظلم رمه. ډېره مننه. او یو دوه درې شعرونه نور دي چې د تاریخ کتاب مې پروت دی که یې ګورې د تاریخ کتاب مې پروت دی که یې ګورې زه افغان یم زما وینه پښتنه ده د پنجاب په تورنګړو یې خرڅه نه کي دا جنۍ ګورې نازبینه پښتنه ده. د تاریخ کتاب مې پروت دی که یې ګورې زه افغان یم زما وینه پښتنه ده د پنجاب په تورنګړو یې خرڅه نه کي دا جنۍ ګورې نازبینه پښتنه ده. ډېره مننه. او یو دوه درې شعرونه نور چې بیا راته غزل واموي چې جواب یې را سره نه و سوالونو نه راتېر شوم د ګڼو ګڼو خلو د پیغورونو نه راتېر شوم جواب یې را سره نه و سوالونو نه راتېر شوم د ګڼو ګڼو خلو د پیغورونو نه راتېر شوم عزت پکې نیلام و لوپټه پکې پدا وه المه زه د داسې بازارونو نه راتېر شوم. بیا ووایه بیا. مننه ډېر. عزت پکې نیلام و لوپټه پکې پدا وه المه زه د داسې بازارونو نه راتېر شوم او دا څنګ مسلماني ده او دا څنګ انسانیت دی چا لاړې پې توکلې د لاشونو نه راتېر شوم. ډېره مننه. دا څنګ مسلماني ده او دا څنګ انسانیت دی چا لاړې پې توکلې د لاشونو نه راتېر شوم او په لږ صحت کې خیال مې د افلاک دربار ته لاړو علم پکې خاموش او قبرونو نه راتېر شوم. ډېره مننه. او غزل دی چې ما د مینې په مسلک ایمان راوړی ما د مینې په مسلک ایمان راوړی خلک وایي چې د روک ایمان راوړی ما د مینې په مسلک ایمان راوړی خلک وایي چې د روک ایمان راوړی ته د امن کیسې مه کوه صاحبه ستا بچي خو په ټوپک ایمان راوړی. بیا ووایه. ډېره مننه. ته د امن کیسې مه کوه صاحبه ستا بچي خو په ټوپک ایمان راوړی او که هغه ته کافر وایي ګناه نشته که هغه ته کافر وایي ګناه نشته او کم سړي چې ډېر په شک ایمان راوړی. او دا شعر د تاسو ته ډالۍ چې مونږ نه رب روزي رسان ایر د ملګرو مونږ په خان او په ملک ایمان راوړی. بیا ووایه. ډېره مننه. مونږ نه رب روزي رسان ایر د ملګرو مونږ په خان او په ملک ایمان راوړی او بعضې په پیسو خپل ایمان خرڅ کي ځینې خلکو ډېر نازک ایمان راوړی. بیا ووایه. ډېره مننه. بعضې په پیسو خپل ایمان خرڅ کي ځینې خلکو ډېر نازک ایمان راوړی چې مینه پیدا کړې د لقمانه زه پې مین یم ما پې کلک ایمان راوړی. او یو کلام در سره ډېره مننه. وی میراث کې پاتې شوی دا غزل ستاسو په فرمایش باندې وم او تاسو ټوله پښتنو ته تاسو ته ما ولډالې بیا پښتنو ته چې میراث کې پاتې شوی مونږ ته خانه غریبي میراث کې پاتې شوی مونږ ته خانه غریبي هر څه به درته وښایي دا ګرانه غریبي او دا ګاډي او بنګلې به د هر چا نه پاتې کېږي زما سره قبوله که جانانه غریبي. ډېره مننه.
دا ګاډي او بنگلې به د هر چا نه پاتې کېږي زما سره قبوله که جانانه غریبي او د خپل زوی په واده کې د بې شمېره ډزې وکړې د خپل زوی په واده کې د بې شمېره ډزې وکړې کوه د چا خبره ملا جانه غریبي ډېره مننه د خپل زوی په واده کې د بې شمېره ډزې وکړې کوه د چا خبره ملا جانه غریبي او په ګرانه جوړه شوې دا کوټه را ګزار نه کې په ګرانه جوړه شوې دا کوټه را ګزار نه کې لږ روشه زمونږ ډېره د باران غریبي په ګرانه جوړه شوې دا کوټه را ګزار نه کې لږ روشه زمونږ ډېره ده بارانه غریبي او دا زیری د جنت د خلک ولې نه پوهېږي خدای چې چاله ورکړه د لقمان غریبي ډېره مننه جي او یو درته وایم چې بل کلام چې هغې نه دوه شعرونه مخکې چې وی تاوان د مینې غوره نه دی دغه عاشق خو بیا د سره نه چې وی تاوان د مینې غوره نه دی دغه عاشق خو بیا د سره نه دی او اشنا پښتو کوي چې نه درځمه په ځنکدن مې ناخبره نه دی ډېره مننه اشنا پښتو کوي چې نه درځمه په ځنکدن مې ناخبره نه دی او په ډیران ګرځي کاغذونه ټولۍ یتیم خبر تا ناختره نه دی ډېره مننه په ډیران ګرځي کاغذونه ټولۍ یتیم خبر تا نه اختره نه دی او سپینه جامه کې ټپوسان ناروان دي دا د ټولو پښتنو ته ډالۍ چې سپینه جامه کې ټپوسان ناروان دي دا د کونترو سیل کونتره نه دی سپینه جامه کې ټپوسان ناروان دي دا د کونترو سیل کونتره نه دی او تر هغې نشته دی د جنګ خاتمه چې مغیر وتی د لښکره نه دی ډېره مننه تر هغې نشته دی د جنګ خاتمه چې مغیر وتی د لښکره نه دی او دا خو جالي دی خانه ځان پویه که ښه اصلي کور د ځمکې بره نه دی ډېره مننه دا خو جالي دی خانه ځان پویه که ښه اصلي کور د ځمکې بره نه دی او د غر کېدو تمه یې مه کړه سپوږمۍ دا مکتمه دې ځای کې لیکلې ده د غر کېدو تمه یې مه کړه سپوږمۍ لقمان ګډ شوی بې ګودره نه دی ډېره مننه